د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي پاکستان د افغانستان په څنګ کې هیڅکله یو ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی او لا یې هم پیرزو نه ده چې افغانان یو ښه حکومت ولري. دوی یې پر وړاندې د افغان میړنو ځواکونو انتقامي عملیات ستایي او ورسره د کلک ملاتړ ډاډ ورکوي. پاکستان خو د منګه ګاونډی هیواد ده، د منګ ته نږدې هیواد ده، اما دا په اصل کې د منګ سره دښمن ده. د داسې کارونه نه دي کړي چې د افغانستان د خلکو د مسلمانانو په ګټه ورسېږي. فقط دا دایم موږ ته د اغزیو سیخان راچوخوي او موږ هر رقم بانه په هر رقم قسم موږ دوی تهدیدوي او موږ د افغانانو ته دوی دایم مزاحمت کړی او مزاحمت کوي او په هېڅ وخت کې پاکستان د موږ خپل کېږي نه او دا یې هېڅ موږ سره د بشردوستۍ یو هېڅ موږ سره نه دی. دا پاکستان چې دا زموږ دښمن ده او دا همیشه زموږ دښمن پاتې سوی ده او څه وخت مخکې هم په موږ باندې بریدونه وکړلې، د موږ وطنوال شهیدان کړل او اوس بیرته غوږ ماتونکی ځواب ورکړ. افغانانو موږ ملاتړ کوو، غواړو چې همیشه هم داسې غوږ ماتونکی ځواب ورکړي او پاکستان داسې یو هېواد ده چې هغه هېڅکله نه غواړي چې افغانستان پیشرفت وکړي. د یاد ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې پاکستان افغانستان وخت نه وخت د لومو ښکار کړی. د دوی په وینا اوس به یې د هرې کړنې غاښ ماتونکی ځواب ورکوي. پاکستان نه غواړي چې افغانستان ترقۍ ته لاړ شي او ترقي وکړي او یو باثباته او یو پرمختللی هیواد جوړ شي. پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل ځان لاسپوڅی جوړ کړي او ان شاء الله دا ارمان به ګورته وشي. پاکستان ته دغه پیغام د سید شهیدانت نه لاس واخلي. پرې د افغانان سره خپل ملک د 40 کال کېږي چې دلته جګړه روانه ده. اوس دغه حکومت په موږ باندې نه لوريږي چې دغه حکومت په الحال په دغه افغانستان کې د نه لوريږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له لوري څو ځله د افغانستان هوایي حریم نقض او په یو شمېر ولایتونو یې بریدونه وکړل چې دا کړنې د افغانانو له سختو غاښ ماتونکو ځوابونو سره مخ او زیات شمېر پوځیانو ته یې د مرګ ژوبلې ترڅنګ ګڼ پوځي تجهیزات او پوستې د مجاهدینو لاسته ولوېدې.